تر اوسه مو پام کړی چې هر کله د لرغوني مصر نوم واورئ یا د دریو اهرامونو په اړه څه واورئ نو ستاسو په ذهن کې ډېرې پوښتنې رامنځته کیږي چې دا اهرامونه چا جوړ کړي وه، انسانانو که فضایي مخلوقاتو؟ په هغه وخت کې ټکنالوژي څه ډول وه چې دومره لوی اهرامونه یې په دونه مهارت سره جوړ کړي وه؟ په ننني مطلب کې به د نړۍ له اوه عجایبو څخه چې یو یې د مصر 3 اهرامونه دي خبرې کوو. د مصر اهرامونه هغه مهال جوړ شول چې دغه هېواد د نړۍ یو له بډایه او ځواکمن تمدن څخه برخمن و. دا اهرامونه په ځانګړي ډول د جیزې اهرام په تاریخ کې تر ټولو غوره جوړښتونه دي چې د انسانانو لخوا جوړ شوي دي. د مصري اهرامونو د جوړولو چارې د پخواني مصري سلطنت په دورې کې پایل او له میلاد څخه 4 پیړۍ وروسته د بطلیموس د دورې تر پایه دوام درلود. د درېیمې او څلورمې کورنۍ د واکمنۍ پر مهال مصر د پام وړ اقتصادي پرمختګ وکړ. په هغه زمانه کې پاچاهانو په ټولنه کې ځانګړی مقام درلود. مصریانو باور درلود چې دوی د خدایانو لخوا غوره شوي تر څو په ځمکه کې د دوی ځای ناستې وي. له همدې امله د پاچاهانو جنازې مومیایي کولې، ځکه دوی باور درلود چې له مرګ وروسته د دوی د مړو خدایان کیږي. پخوانیو مصریانو باور درلود چې د مرګ وروسته د پاچا د روح یوه برخه د هغه په جنازه کې پاتې کیږي، نو د پاچا د روح د ژغورلو لپاره د هغه جنازه مومیایي کوله. بیا هر هغه څه چې پاچا ته یې په راتلونکي نړۍ کې اړتیا پېښېدله د هغه سره یې ښخول، چې د سرو زرو له لوښو څخه یې نیولې تر خوړو او ډول ډول وړاندیزونو پورې. د جیزې اهرامونه په مصر کې تر ټولو مشهور اهرامونه دي. ساینسپوهانو او څېړونکو لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې دا معبدونه څنګه جوړ شوي دي. په تېرو 2 لسیزو کې نوې کشفونو او مطالعاتو څېړونکو ته د 3 اهرامونو د تاریخ روښانه انځور وړاندې کړی. د جیزې د اهرامونو ټولګه د خوفو، خفري او منقري څخه جوړه ده. د جیزې د اهرامونو لومړی او لوی اهرام د خوفو په نامه یادېږي. دا اهرام له میلاده 2550 کاله دمخه د فرعون خوفو په امر جوړ شوی و. د خوفو هرم لوړوالی 130 متره دی. پخواني لیکوالانو د خوفو اهرام د نړۍ له 7 عجایبو څخه یو بللی. د مصر 2یم لوړ هرم د خفري په نامه یادېږي. د خفري لوړوالی 136 متره دی او د خوفو له اهرام څخه یوازې 2 متره لاندې دی، خو په جګه ځمکه کې جوړ شوی دی. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې د سفینکس یا ابوالهلول مجسمه چې د خفري اهرام ته نږدې موقعیت لري د مصر د فرعون خفري په امر جوړ شوی و. دوی دا باور هم لري چې د سفینکس څیره هماغه د خفري څیره ده. د جیزې 3یم هرم د منقري په نامه یادېږي. د دې اهرام نوم لکه د نورو 2 اهرامونو په څیر د مصر د فرعون څخه اخیستل شوی. منقري له میلاده 2490 کاله دمخه په مصر کې حکومت کاوه. دا اهرام د نورو 2 اهرامونو په پرتله لنډ دی او یوازې 65 متره لوړوالی لري. په تېرو 2 لسیزو کې څېړونکو د لوی اهرام په شاوخوا کې په زړه پورې کشفونه کړي. د مثال په توګه هغه کوچنی ښار چې د دې اهرام په شاوخوا کې جوړ شوی و. د مصر د اهرامونو په جوړولو کې له 2 میلیونو څخه ډېرې د چونې او د ګرانیټ ډبرې کارول شوي. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو مطالبو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.